او موږ کم کس دي چې هغه ته سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به حل کی او باقي دلیل له قرآن کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلل التسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوې د عجيبه خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کده چرته نوې په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې وته خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر مونږ په چا باندې موږ مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیاته قرضه ده تمره ګټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتل کله یامونو داویلها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسي ډيري کله لګي کله روغ بدني کله بنا جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تړلې شي خبره تاسو ډیره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبره تړلې شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو ځکېده او بیلتون دا خبره د جون سره سړي تړلې شي خبره نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه بدی چې ټیم کې ځان ته دره دوی چې یونس علیه السلام پغمنی سخت راغله د دې سخت له په مونږ کې بچانه راغلي او سجلو کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کړئ مد الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي د دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یی سنت غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر سړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دوره د غریبانو د غري نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وتولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له په قران کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوي يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو على الان غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبرتروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله ذكرك الله يدكك يدينكم ياجكو نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله موږ دا خبره واورید دا ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوریدو ونجيناه من الغم غم موږ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين الله دغه شمن المؤمنان د غمون راوباس او چې ته بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پات کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بالقران کې سوې المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد الدنيا خايست بس نور بقى سنشت فتنه امتحان اصل باندې کېدو کې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کېدو کې نیکیانه د هر سنه غوړي دې بچونه دې مال هر سنه غوړي
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فدې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان ته. دې ذکر ده الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملوي شي. د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډیر عجیب حدیث ته په صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه ودی جمعه تر په جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره بار ناسي اغو دي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وبس چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن نبيه علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ د الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو. دغه تناسي رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاك. استغفر په الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك. زموږ په الله قسم دغه تناسي وسره پر خو نه وناس. رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنه کو چې په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم. خو خبر ده چې اتانی جبريل په ما په شرکت مکه جبريل علیه السلام راغله فاخبرني نمال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته یو ورځ باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې. صفات کې الله لیکي نه ځکه ما تاسو ته وګورئ چې تاسو ته بار ناشي لکه ست وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي. اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني